تاسو به چېرته خلک کتلي چې د هغوی په دې مخونو باندې په دې اننګو باندې ویښتان راختلي ګیر او برېت چې دي دا خو د انسان دا کامن دي دا خو راخېږي خو داسې خلک به هم تاسو کتلي چې د هغوی په دې اننګو باندې ویښته راختلي دا د سترګو ته رارسېدلي دا ټول مخ د ویښتو ډک شوی دغه شانته کې دا مرۍ په دې باندې ویښتان راختلي دې ته ویل کېږي unwanted hair مطلب هغه ویښته چې هغه د انسان نه دي خوښ خو راخېږي اوس هر انسان دا غواړي چې دا ویښته دې زما په مخ باندې نه راخېږي په اننګي دې نه راخېږي د سترګو ته دې نه رارسېږي په مرۍ دې نه راخېږي خو بیا هم او دا یوازې د سړو نه د ښځو په مخونو باندې هم داسې ښځې چې د هغوی برید شوي د هغوی ګیرې شوي ویښتې په مخ باندې راغلي دا ولې کېږي او د دې علاج څه دی په دې باندې درته خبره کوم د دې وجوهات چې دي که نه نو هغه خو یو څو غټې وجې دي چې د هغه د وجې نه دا ویښتان راخېږي په دې کې اولنۍ غټه وجه چې دا هغه جینټکس ده مطلب دا چې خانداني ځینې خلک خانداني داسې وي چې د هغوی په وجود باندې ویښتان ډېر راخېږي نو دا جینټیک یو مسله کېدلی شي دویمه وجه چې دا هغه د دې هارمونل امبیلنس دی ځینې انسان چې دی د هغه هارمونز امبیلنس پکې راشي نو د هغوی د وجې نه د هغوی په وجود باندې د انوانټډ هیر راشي دا غیر ضروري ویښتان د هغه په وجود باندې راوخېږي درېیمه وجه چې دا هغه میډیسن هم کېدلی شي ځینې میډیسن داسې دي چې هغه زنانه استعمالوي نو د هغه د وجې نه د هغوی په وجود باندې دا غیر ضروري ویښتان راختلی شي او څلورمه بله غټه وجه څه شی کېدلی شي سټیراید کریمز خلک کریم ډیر زیات استعمالوي هغه کریم چې په هغه کې سټیراید پکې په دوکانونو کې خرڅېږي یو انسان دی سړی دی یا ښځه ده بغیر د ډاکټر د وینا نه بغیر د ډاکټر د اجازت نه هغه مختلف قسم سټیراید کریمز راوړي او په مخ باندې استعمالوي د دې دپاره چې یاره په 15 ورځو کې به زه سپین شم او زه به ښایسته شم دغه کریم د دې نقصان دا دی په دې کې سټیراید دی چې دا په مخونو باندې دا په انسان باندې غیر ضروري ویښتان راخېږي اوس دا خو د دې ویښتو راختلو وجوهات شو د دې علاج څه دی د دې د ټول نه بهترین علاج او ښکلی علاج چې دی چې هغه بالکل سیف علاج دی هغه دی لیزر سرجري په لیزر باندې د دې خاتمه کېدلی شي او هغه لیزر چې دی که نه هغه د دې دومره ښکلی علاج دی چې هغه مکمل عمري دا ویښتان ختمولی شي خو دغه لیزر چې دی دا په یو سیشن دوه کې دا ویښته عمري نه ختموي یو ځل تا دا سیشن وکړو دا لیزر څه نه څه هغه ویښته ختم شي بیا به ته څه وخت پس بیا هغه کې جرړې نه راوباسي دغه شانته کې څه وخت پس بیا نو دا یو څو سیشن چې دغه شانته کې مسلسل ته وکړي نو دا ویښته د جرړې نه عمري ختم شي دا بیا نه راخېږي خو دا یو خبره یاد ساتئ چې کله هم تاسو دا لیزر سرجري کوئ د غیر ضروري ویښتانو د ختمولو دپاره نو دا په یو ویل کوالیفاید ډاکټر باندې کوئ چې چېرته نورې مسلې درته جوړې نه شي